ایران او امریکا د سولې یوې مهمې هوکړې ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره تړون بشپړ شوی. دواړه هیوادونه به د جون پر 19 په سویس رسمي تړون لاسلیک کړي. ښاغلي ټرمپ په خپلې ټولنیزه شبکې ټروت سوشل کې لیکلي چې د هرمز تنګی به د بیړیو پر مخ په بشپړه توګه پرانیستل شي او پر ایران به د امریکا سمندري کلابندۍ پای ته ورسیږي. نوموړي د نړۍ د بیړیو غوښتنې چې تیلو لیک به بیا پیل کړي. د پاکستان لومړني وزیر شهباز شریف هم تایید کړی چې دواړه هیوادونه هوکړې ته رسیدلي او ټاکل شوې ده د جمعې پر ورځ د جون پر 19 به سویس کې رسمي تړون لاسلیک کړي. بلخوا د برېټانیا لومړي وزیر کیر سټارمر دغه پرمختګ د جګړې د پای ته رسولو د سیمه ییز ثبات د ټینګښت او د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو لپاره یو مهم ګام بللی دی. نوموړي ویلي چې له اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کېدله او دا هوکړه هغه پرمختګ دی چې نړیوال ټولنې تمه لرله. د یادونې وړ ده چې ایران او امریکا ترمنځ اړیکې د کلونو راهیسې تنګلې او دا هوکړه کولی شي د سیمې پر امنیت، اقتصاد او نړیوال انرژي بازارونو هم اغیزه ولري.